بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نوی کلاس ته هرګلی وایو. امید کوم چې تاسو به تیر شوي کلاسونه خوښ شوي وي. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو دا زده کوئ چې موږ به په خپل ویب سایټ کې کنټیکټ فارم څنګه جوړو. که تاسو کتلی وي په یو سکول ویب سایټ کې یا د یو کالج ویب سایټ کې، لکه زه تاسو ته په سکرین باندې ښیم. تاسو د دې قسم کنټیکټ فارم کتلی وي، څنګه تاسو ته دا پکچر ښکاري دا یا دا شو د یو سکول ویب سایټ کې یا د یو کالج ویب سایټ کې یا د یو یونیورسيټي ویب سایټ کې تاسو به کتلی وي. نو تاسو به دا په خپل ورډپریس ویب سایټ کې څنګه جوړوئ. د دې ډیره زیاته اسانه طریقه ده. تاسو به راشئ پلګینز ته. تاسو ته پلګینز ښکاري دا پوسټ میډیا پیج کمنټ افیرنس پلګینز. دا پلګینز ته به تاسو راشئ. دلته کې به تاسو راشئ ایډ نیو باندې به کلیک کړئ. تاسو ایډ نیو باندې کلیک کړئ، تاسو ته به دا پلګینز تاسو ته راشي. تاسو دا کتی شئ کلاسیک ایډیټر، جیټ پیک، کلاسیک ویجټ، هیلث چیک. دا تاسو کتی شئ. تاسو به دلته کې دا پرېږدئ، په پاپولر باندې به کلیک کړئ. په پاپولر باندې به کلیک کړئ. ایلیمنټور، کنټیکټ فارم، یوز پی سی او، کلاسیک ایډیټر، وو کامرس. تاسو به راشئ، تاسو دا ښکاري WP فارمز ایزیلی فارم بلډر فار ورډپریس، کنټیکټ فارمز، پیمنټ فارمز، سروے اینڈ مور. انسټال نو باندې به کلیک کړئ. دې کې نور پلګینز هم دي چې هغه زموږ د کار دي. مثلا تاسو د فرست باندې تاسو وکتل دا ایلیمنټور شو، دا هم تاسو انسټالولی شئ. دا کنټیکټ فارم 7 دا هم انسټالولی شئ، خو دا زه پرېږدم. وو کامرس والا تاسو انسټالولی شئ. کلاسیک ایډیټر والا، لایف سپیډ کیش او آل ان ون WP مایګریشن اینڈ بیک اپ. داسې تاسو نور هم تاسو کتی شئ. او ګریډ پلس، ډوپلیکیټ پیج، ورډپریس امپورټر، رنګ میت ECO، دا WP کوډ، دا هم تاسو انسټالولی شئ. تاسو چې کله خپل بلاګ سایټ سازوئ، دا ډیر زیات اهم وي د بلاګ سایټ دپاره. تاسو دا هوسټینګر ټول شو، ایلیمنټور، هیډر اینډ فوټر بلډر، سټارټر ټمپلیټر، دا هم تاسو انسټالولی شئ. خو زمونږ به ډیر فردر دی کې ډیپ نه ځو. تاسو به دلته کې راشئ، زمونږ دا WP فارم دا انسټال شو. دا انسټال شو، انسټال پلګینز ته به تاسو راشئ. انسټال پلګین ته به تاسو راشئ. دا به تاسو اکټیویټ کوئ څنګه. په دې باندې به کلیک کړئ، بل ایکشنز اکټیویټ اپلای، دا به ووهئ. اپلای باندې دا کلیک کړئ. تاسو WP فارمز لایټ پلګینز به دا اکټیویټ شي ستا په ورډپریس ډیشبورډ کې. اوس تاسو دا دلته کې کتی شئ ډیشبورډ کې. ډیشبورډ، پوسټ میډیا پیج کمنټ WP فارمز، په دې باندې کلیک کړئ. WP فارمز دا راغی. آل فارمز، ایډ نیو، انټریز، پیمنٹ، فارم ټمپلیټ، سیټینګ، ټولز. اوس دلته کې تاسو ګورئ، تاسو دلته کې ښکاري، تاسو ته دلته کې دا ښکاري د انټریز، پیمنٹ، فارم ټمپلیټ. تاسو به د انټریز دا به سکپ کړئ. پیمنٹ ځکه چې تاسو نه به دلته کې پیسې غواړي او مونږ خپل ویب سایټ چې کوم دی پرې سازو، ځکه تاسو زده کړه کول غواړئ. نو زده کړه خو هغې کې مونږ پیسې نه انویسټ کوو. تاسو به ایډ نیو باندې کلیک کړئ. ایډ نیو باندې تاسو کلیک کړئ، دلته کې به راشئ. دا به لوډینګ کوي، لږ شان څار به ورته وکړئ. دا بلینک دا به سکپ کړئ. بلینک فارم به سمپل، دا تاسو د نیوز ډیمو کتی شئ چې دا څنګه ښکاري. سمپل شو، نیوز لیټر ساین اپ فارم، آټوموبایل انفارمیشن فارم، پارټي انویټیشن فارم، نیو ایئر پارټي فارم، میټینګ روم، لیسن پلان، لیکچر نوټس. دا نور هم دا تاسو کتی شئ. دا مختلف ټمپلیټس دي. تاسو دا راغشتی شئ او په خپل ورډپریس سایټ کې اچولی شئ. څنګه بیا اچوئ هغه به د دې طریقه زده کوو. دا وګورئ، دا ټمپلیټ دي. تاسو ته دا په سکرین باندې څنګه ښکاري، دا ټمپلیټ دي. تاسو وکتل. دا زه نظر رالم او زه لومړنی فارم راخلم، سمپل کنټیکټ فارم یوز ټمپلیټ مې ووهو. دا لږ لوډ به تاسو نه وکړي، دا به تاسو ته خپل سکرین راشي. دا اوس تاسو کتی شئ، نیم، لاست نیم، ایمیل. تاسو دې کې نور فیلډز هم ایډ کولی شئ، لکه پیراګراف ټیکسټ، ډراپ ډاون، ملټیپل چوایس، چیک بوک،
نمبر نیم ایمیل سلاइड نمبر کیپچر اوس ملټیپل چوائس پکې زیات کوم پارس زراله ما دا ملټیپل پرې باندې ما کلیک کو دا دې ذکر تاسو د سي هم کول شي خو په خپل خوخه باندې هم کېدل شي او لکه زه دا کټ کم اوکے دا ملټیپل چوائس ما راوښت دا دې ځکه एकदम دې ځکه एकदम دلته کې एकदम دلته کې एकदम په خپل خوخه دا هم یې خوري شي دا ځل معمول شان اډیټ کوم read first easily comma I read it I agree or submitted او دا زه ریکوایرډ کوم چې دا به خامخا فل کوي سیو باندې کلیک کوم ایډ فیلډ بیا راځم ایډ فیلډ ته ایمیل هم الریډي دی کې شته نمبرز چیک بک دا راخلم دا هم چیک بک تاسو کتی شئ دا هم اومغه ملټیپل چوائس والا دی دا زه ډیلیټ کوم واپس یو مونږ الریډي اغشته دی نمبرز راخلم نمبرز د ایمیل نه لاندې एकदम او دا زه ریکوایرډ کوم نه بل پکې پیراګراف پیراګراف ټیکس الریډي دی کې شته کمنټ دا هم ریکوایرډ کو دې کې به ولیکو میسج for us سیو باندې مې کلیک کړ سیو باندې مې کلیک کړ اوس واپس راځم خپل ډیشبورډ ته اوس په دا مونږ خپل کنټیکټ پیج کې څنګه چې تاسو براشه آل پیجز ته لګي و تاسو ایډ نیو باندې کلیک کې لګي و مونږ ولیکو کنټیکټ اس this please fill the form add دلته کې سرچ پیراګراف ایمیج هیډینګ WP فارمز دا تاسو تخکاری کړئ کې تاسو دا نه راځي تاسو لیکي سرچ کیول کې WP فارمز دا به تاسو ته راشي په دې باندې کلیک کې سلیکټ فارم سمپل کنټیکټ فارم دا کلیک شو دا زمون چې کوم فارم موږ ساس کړو الته کې دا راغی تاسو کته شي نیم فرست لاست read first I read it I agree submitted email number or message for us as a publish کوم publishing وشو دلته راغی پیج published view page زه view page باندې کلیک کوم دا زما پیج د کنټیکټ اس کوم چې ما اساس کې تاسو لري په مینیو کې برخکاری لکه ځلی کما the future او دا زه پیدم I agree it I read it submitted دا پیدم لکه ځلی کم the future @gmail.com number دا هغه نمبر وی کوم چې تاسو یو روم سلیکټ کوئ یا تاسو خپل پی سبمټ کوئ میسج فار اس لیکي ځلی کوم چې this is very informative site submit تاسو وګورئ لکه ما الکه ریکوایرډ باندې کلیک کړو لکه راغی چې د فیلډ از ریکوایرډ چې دا فیلډ چا هم فل کړی نیوي داغه پام باندې فل کیږي دا تاسو الکه نور کوم کو تاسو نیم کې کوي ایمیل کې کوي نمبر کې کوي میسج کې کوي او تاسو خو خاله خدا تاسو ته ما صرف د دې لپاره چې تاسو دې باندې پیوښ شئ تاسو ته ما دا دې لپاره چې تاسو په دې باندې پوښ شئ په دې باندې I read it I agree submitted submit باندې کلیک کوم contact form thanks for contacting us we will be in touch with you shortly
تاسو کتل زمونږ فارم فل شو. زه خپل سایټ ته هم راځم، دا زه ګورم ډیزاینه. دا هوم پیج، اباوټ اس پیج، دا بلاګ کوم چې مونږ دې ته بلاګ پوسټ اپلوډ کړی دي، هوم پیج او الوی سیمپل پیج دا خو په مونږ د تیمز کې او کنټیکټ اس دا فارم دی. تاسو کتو امید کوم چې تاسو باندې نن کلاس خوښی وي. نو کو ویډیو خوښ شي وي نو ویډیو لایک کې، چینل سبسکرایب کې او دا ویډیو سره هغه ملګرو سره شیر کې کوم چې ټیکنیکل کورس په پښتو ژبه کې زده کول غواړي. د نوې ویډیو پورې مونږ اجازه راکړئ. د الله په امان.